سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وئ. لکه څنګه چې موږ یادونه کړې وه چې موږ د پکسلاپ یو مکمل کورس شروع کوو او دا د پکسلاپ د کورس لومړنۍ ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ دې پوښتنو ته ځواب وایو چې پکسلاپ اپلیکیشن د څه شي لپاره استعمالیږي او څه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او څنګه کولی شو چې پکسلاپ اپلیکیشن په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړو. خو یوه یادونه باید وکړم که غواړئ چې یو ښه ډیزاینر شئ او پکسلاپ اپلیکیشن په مکمل ډول زده کړئ نو دا کورس تر اخره پورې تعقیب کړئ. لایک او کمنټ به کوئ. ستاسو په لایک او کمنټ باندې هیڅ هم نه کیږي او موږ ته انرژي راکوي او دا ویډیو به د نور ملګرو سره شریکوئ. لومړنی دا چې پکسلاپ اپلیکیشن د ډیزاین تر ټولو غوره او معتبر اپلیکیشن دی چې دې په وسیله موږ کولی شو د یوټیوب لپاره تمبینل جوړ کړو، د فراد لپاره انویټیشن کارتونه جوړ کړو، د یوټیوب لپاره لوګو جوړ کړو، د ودونو لپاره لوحې جوړ کړو، د یوټیوب او همدارنګه د یوټیوب لپاره ښایسته بینرې جوړ کړو، په انځور باندې ښکلې لیکنې ترسره کړو او ټایپکس لیکنې هم پرې ترسره کولی شو او همدا ډول دې ته ورته ډیزاینونه په پکسلاپ اپلیکیشن کې ترسره کولی شو. او زه به تاسو ته د پکسلاپ باندې جوړې شوي نمونې درته وښیم. زه تاسو کوم چې تاسو وینئ دا هم په پکسلاپ اپلیکیشن باندې جوړې شوي دي او دا هم په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ما جوړه کړې ده او دا تاسو چې وینئ دا هم په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ما جوړ کړی دی او کوم دا چې تاسو وینئ دا هم په پکسلاپ اپلیکیشن باندې جوړ شوی دی او همدا ټول تصویران چې تاسو وینئ ټول په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره شوي دي. که چېرته دا ډول لیکنې تاسو ولیدلې نو دا ډول لیکنې ټول په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره کیږي. دا بلکې په کمپیوټر باندې نه ترسره کیږي بلکې دا په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره کیږي. چېرته غواړئ چې تاسو په راتلونکي یو ښه ډیزاینر شئ دا ډول لیکنې ترسره کړئ نو دا کورس تر اخره پورې تعقیب کړئ. نو دا ډول لیکنې که تاسو چېرته ولیدلې دا پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره کیږي او که چېرته دا لیکنې تاسو ولیدلې دا ټولې په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره کیږي. دا ډول لیکنې دا هم تاسو کولی شئ چې په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره کړئ. دا ډول لیکنې هم کولی شئ ترسره کولی. کورس تر اخره پورې تعقیب کړئ. انشاءالله دا ډول لیکنې به تاسو په اسانۍ سره زده کړئ. دا ډول لیکنې هم تاسو کولی شئ چې ترسره کړئ په پکسلاپ اپلیکیشن باندې. نو کورس تعقیب کړئ. انشاءالله دا ډول لیکنې به ډېر څه تاسو زده کړئ او په راتلونکي به یو ښه ډیزاینر شئ. نو دا ټولې هغه لیکنې دي چې په پکسلاپ اپلیکیشن باندې ترسره شوي دي. چېرته غواړئ تاسو پکسلاپ اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور ته راشئ. کله چې تاسو پلی سټور ته تاسو به سرچ بار ته راشئ، دلته پکسلاپ ورته ولیکئ. کله مو چې تاسو پکسلاپ ورته ولیکلو نو تاسو به پکسلاپ اپلیکیشن راشي، تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. ما دلته تیار ډاونلوډ کړی دی. تقریبا دغه 100 میلیون خلکو را ډاونلوډ کړی دی. تاسو به دغه را ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې. کله چې تاسو ډاونلوډ کړو نو تاسو وینئ چې دا پکسلاپ اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړو نو تاسو ته به دغه آپشن یې راوړي او دا پکسلاپ اپلیکیشن دی. انشاءالله دا به په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به ټول وایو. دغه ترتیب سره به زه لنډې ویډیوګانې به جوړوو. د پکسلاپ اپلیکیشن دپاره به لنډې ویډیوګانې جوړوو چې څنګه یو ښه ډیزاین ترسره کولی شو پکسلاپ اپلیکیشن کې، څنګه 3D عکسونه جوړولی شو، څنګه یو عکس ورته راوړی شو، څنګه یو تمبینل جوړولی شو، څنګه یو بینر جوړولی شو. دا ټولې انشاءالله دا ټول درسونه به په راتلونکي کې درسونه که وایو. خو یوه یادونه باید زه وکړم چې دا کورس تر اخره پورې تعقیب کړئ. زموږ هر یو ویډیو وګورئ. انشاءالله ډېر څه به ترې زده کړئ. نور ویډیو نه اوږدوم. که چېرته مو ویډیو خوښ شوی وي نو لازم د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.